बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। دا د MS Word 2010 نهم لیکچر دی. د دې لیکچر نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او دا ټلی نشان وهئ چې تاسو ته نوي نوي ویډیوز اپډیټس راځي او د نورو ملګرو لپاره دا تاسو شیر کولی هم شئ او که دا ویډیو مو خوښه شي نو لایک کولی هم شئ او څه قسمه سوالونه یا څه مشورې وي تاسو په واتساپ باندې په دې نمبر باندې آفلاین میسج کې هم راستولی شئ او یا که تاسو په کمنټس کې هم لیکلی شئ. زموږ د چینل نوم دی فری لرنینګ بای شاکام او د دې ویډیوګانو تاسو ته چې کوم ډیویډیانې دي یا په میموري کارت کې دا اچول غواړئ نو دا شا کمپیوټر سره تاسو ته ملاویږي. د ایډرس کانټیکټ نمبر د هغې لیکلی دی او دې نه علاوه موږ سره د مختلف پروګرامونو د ویډیوز ټیوټوریل به تاسو انشاءالله په یوټیوب ملاویږي او په ډیویډیانو کې ملاویږي. اوس به موږ راځو خپل لیکچر طرف ته. نن زموږ ټاپک دی په انزرټ کې هایپرلینک په ذریعه موږ یو ویب پیج سره یا پکچر یا ایمیل یا یو فایل پروګرام سره لینک جوړولی شو. د دې لینک طریقه څنګه ده؟ دې لپاره موږ اول په هایپرلینک باندې کلیک کوو. دې کې مختلف آپشن دي. لومبی دی چې موږ لینک جوړو لینک ټو سره جوړو existing file or web pages چې کوم مخکې فایلونه مو جوړ کړي هغې سره یا ویب پیجونو سره لینک جوړو. بیا په دې کې درې آپشن دي. یو مونږ لینک جوړو کرنٹ فولډر چې کوم فولډر کې مونږ کار کوو لکه ډاکومنټ فولډر کې په دې کې مونږ یو فایل سره لینک جوړول غواړو. کرنٹ فولډر باندې به کلیک کوو هلته به فایل سلیکټ کړو چې کوم فایل مو خوښي یا براوز پیجز کوم فایلونه یا ویب پیجز مونږ کولاو کړي وي هغې سره لینک جوړول غواړو یا ریسنټ چې اوس موجوده مونږ کوم فایلونه یوز کوو یا ویب پیجونه هغې سره لینک جوړول غواړو. نو اوس مونږ کرنٹ فولډر کې یو فایل سره لینک جوړو. دا فایل ما سلیکټ کو نو د دې تاسو ته ایډرس وخیلو لینک وخیلو یا پات وخیلو او بر تاسو هي ټیکسټ ټو ډسپلی. نو اوس بعد لیکم دغه وی او پات پم دغه وی یعنی فایل کوم دغه ښکاری او اصل فایل لینک هم دغه ایډرس پم دغه. نو مونږ دغه ورکول غواړو اوکے ورکو. بیا به مونږ ک دې فایل تتل غواړو د دې مونږ لینک هم لیکل دی او کنټرول کلیک چې ورکو نو ما مونږ لینک فایل ته بوزي. دغه سیمونګه هایپرلینک کې که غواړو چې د فایل لینکو لیکن دا لیک ته پکې زموږ د مرضۍ مطابق دی کې مونږ فایل سلیکټ کړو ایت ټو فایل او دا ټیکسټ ټو ډسپلی دا تلر کوو دې پسې مونږ ورکو ایت فایل سره عمر کولی شو او سکرین ټایپ کې مرته سلیکټ کولی شو. اوکے ورکو بیا اوکے ورکو. اوس ایت فایل دلته رالو او چې ماوس په څنګه کیدو موږ ته سکرین ټایپ کې هغه لیک هم ښایي چې کوم هلته مونږ کړی دی. دغسې هایپرلینک په ذریعه مونږ پلیس ان دس ډاکومنټ په دې فایل کې دننه هم څه څیزونو سره لینک جوړولی شو لکه هیډینګونو سره یا بک مارک سره. دې طریقه دا ده چې اول به مونږ هیډینګ جوړ کړو. هیډینګ مونږ جوړ کړلو دا موږ شاکام ولیکلو دې ته هیډینګ ورکوو. هیډینګ طریقه دا ده چې هوم ته به لاړ شو دلته مو ورکړو هیډینګ 1 کم هیډینګ مو ورکوو. اوس موږ په نور پیجونو کې غواړو که چېرته موږ ته د شاکام د نوم ضرورت وي هغې سره لینک جوړول غواړو هایپرلینک به کلیک کړو بیا به لاړ شو پلیس ان دس ډاکومنټ ته. نو اوس موږ هیډینګ سره بک مارک سره لینک جوړولی شو. نو موږ هیډینګ سره جوړو کوم هیډینګ سره شاکام سره او د دې ټیکسټ ټو ډسپلی نوم به سره راځي هلته همدغه به راځي کنې دا بدلولی هم شو دا په ځای موږ دا هم سیو کولی شو. اوکے ورکو. اوس دا لیک دلته رالو. اوس که دغه هیډینګ ته موږ تلل غواړو کنټرول کلیک ورکوو دې کلیک کولو سره هماغه هیډینګ 1 ته لاړ شو. نو دې ته انټرنل لینک هم ویلی کېږي. دا په فایل کې دننه کار کوي. بیا د لینک په ذریعه موږ داسې هم کولی شو چې یو فایل جوړ کړو ډایرکټ. نو فایل جوړول دا طریقه ده چې کوم ځای موږ لینک اچول غواړو هغه ځای به کلیک کړو بیا به لاړ شو هایپرلینک ته بیا به کلیک کړو کریټ نیو ډاکومنټ. اوس موږ دې په ذریعه نوی فایل جوړو. د فایل نوم به سي د فایل نوم موږ ورکړو پاکستان ټیکسټ ټو ډسپلی لیک په څنګه په فایل کې همدغه لیک په راځي او بیا دا فایل به جوړېږي چېرته نو تاسو یې پات ښیلی دی
پات زمونږ بای ډیفالت چې کوم وي هغه ډاکومنټ سي دا موږ بدلولم شو چینج په ذریعہ اوس چې دا نوې فایل جوړ شي نو دې کې به لیک کله کېږي نو edit the new document later بعد کې دې کېږي او کنه موږ ورکو چې نه څنګه فایل جوړ شي نو لیک پکې اوس کول غواړو دا لاندې اپشن به سلیکټ کو بیا به اوکې ورکو اوس موږ سره پاکستان په نوم باندې فایل شته یو نوې نوم ورکو kpk1 ورکو kpk1 او دا ټیکسټ ټو ډسپلی شو او د فایل نوم ورکو kpk1 بیا به اوکې ورکو دا نمونه دې کې پراته دي نو موږ داسې کوو چې نوې نوم څه ورکو هایپر لینک بیا به لاړ شو کریټ بیا به دې کې ورکو پاکستان 1 2 3 او بیا به اوکې ورکو بیا موږ ته فایل جوړ کړي پاکستان 1 2 3 په نوم باندې که موږ څه ټیکسټ ولیکلو دا مو سیو کو او کنټرول ډبلیو باندې یا دلته نو بند کړو دا د فایل لینک رالو چې کله موږ ته دا فایل پکاري کنټرول کلیک ورکو نو هغه فایل به ډایرکټ کولاوي نیکسٹ بیا ایمیل ایډرس ته که فرض کړه موږ یو ایمیل ایډرس ته یو فایل سند کول غواړو نو د موږ هغه ایمیل زه ته بوزي د ایمیل زه چې کمی سافټویر هغه آوټلوک ته نو دلته ټیکسټ ټو ډسپلی به ولیکو چاته ایمیل کو دا ایمیل ایډرس به ولیکو سبجیکټ به ولیکو او دلته چې کوم ایمیل نو موږ یوز کړی دا ایډرس به راځي او بیا دې نه پس دې موږ ته آوټلوک سافټویر کولاو کې آوټلوک سافټویر په تھرو موږ ایمیل استول شو دا ان شاء الله دا آوټلوک په لیکچرو کې تفصیلا وایو بیا د نیکسٹ کمانډ بک مارک څنګه نوم دی بک مارک یعنی په کتاب کې یو نه خلګول دا مطلب د ډاکومنټ کې موږ ته یو ځای پکاريږي نو موږ هغه ته یو نوم ورکول شو لکه موږ ته دا ایریا پکاريږي دا نوم پکاريږي نو د لپاره موږ سلیکشن وکړو کدا صرف د نوم کو یا د سره پورا پیراګراف کو نو دینه پس پلار شو بک مارک ته او دلته یو نوم ورکو دلته موږ دغه ورکولو شاکام او بیا ورکو 8 دا سیمون سره بل ایریا دا دغه فایل کې دغه پیج کې جوړو دغه صرف اکوړه خټک سلیکټ کوو بیا زو بک مارک ته او بک مارک کې ته نوم ورکو اکوړه نوم ورکو بیا 8 ورکو اوس موږ د کتاب په د ډاکومنټ په نور پیجونو کیو او موږ ته پکار شو ماغه پیج چرته چې شاکام یا کوړه نوم لیکلې یا بل ټیکسټ زموږ پکاري نو بک مارک ته ولاړ شو چې کوم بک مارکس موږ جوړ کړی دلته پراته دي چې کوم بک مارک ته تل غواړو پاغه وکلیک کو بیا به ګوټ ورکو د موږ ماغه بک مارک ته وسی لکه زه د بل بک مارک ته زم په دې وکلیک کو بیا به ګوټ ورکو او دا څه دا بک مارک ضرورت نه ډیلیټ کولم شو دا په ترتیب هم ساتل شو اوس دا د سارت بای د الفابیټک آرډر باندې حروف تهجی سب سره کوم لوکیشن حساب سره کوی نه اول کوم نوم راغلی بیا اور پسې کوم راغلی پاغه ترتیب وي بیا دې کې بعضی بک مارکس پر جوړیږي د هډن بک مارک ویل کېږي نو دې په ذریعہ مونږه بک مارکس جوړول شو بیا د کراس ریفرنس کمانډ بل ته ان شاء الله تفصیلا راځي په ریفرنسز کې ولې چې کراس ریفرنس ته لګمخ کې 22 سيزونو باندې پویدل ضروری دي اغه نه پس پتا سو کراس ریفرنس باندې وایي ان شاء الله دا آینده لیکچرو کې راځي بیا دې ورپسې هیډر او فوټر هیډر ویل کېږي هغه لیکته چې په هر صفحه کې بر راځي یا لاندې راځي یا لیفت راځي یا رائټ راځي ته هیډر او فوټر ویل کېږي د هیډر فوټر د لپاره د مارجن کې خپل خاص ځای وي لکه استاد سخاری دا 1 انچي مارجن دی لیکن د انچي کې څه هیډر فوټر د لپاره دی نو هیډر فوټر په هر پیج راځي دغه پیج نمبر راتلی شي د کتاب نوم راتلی شي یا د مصنف نوم یا د پبلشر د کمپنی نوم سم پکې مونږ لیکلی شو نو د لپاره بلاړ شو اول هایپر لینک ته هایپر لینک بکلیکو دا سوري هیډر بکلیکو هیډر کې مختلف پیټرن دي چې کوم پیټرن زموږ پکاري پاغه باندې با کلیک ورکو دا پیټرن زموږ پکار دی پدې کې مونږ ته لیکلي دي کده کې تاسو سر ډاکومنٹ ټایټل لیکي نو مونږ پکې MS Word notes in پښتو او چې کلم په هیډر کې مونږ لیک پوره کو بیا به اسکیپ بٹن ورکو او دغه څه کوم اوس فوټر جوړول غواړو انسرټ ته ولاړ شو بیا به فوټر ته لاړ شو پدې کې مختلف پیټرن دي دغه پیټرن خو پدې کې مونږ ته ایریا راکړي ټیکسټ لپاره نو مونږ پکې کمپنی نیم لیکو انسټیټیوټ نیم پکې لیکو بیا دغه څه پیج نمبر پکې خپل پروت ته نو بیا دینه پس سیدام تیار شي فوټر تیار شي اسکیپ بٹن ورکو یا پدې ځکه به ډبل کلیک ورکو تاسو
د فرق ته وګورئ چې د هیډر او د عام لیک پرنګ کې فرق دی. دا لیک پیکوي او دا تیز وي. دا صرف دې لپاره تاسو پته لګیدای شي چې دا هیډر دی او دا عام لیک دی. او چې کله تاسو هیډر ته لاړ شئ بیا د هیډر لیک تیز شي او د پیج رنګ پیکه شي، د پیج د کم ټیکسټ د هغې کلر پیکه شي هلکه شي، نو دې نه تاسو پته لګیدای شي چې دا هیډر کې تاسو یې او دا عام ټیکسټ دی. او دې نه بهر وتو لپاره یا اسکیپ ورکړئ یا دې ځای کې ډبل کلیک ورکړئ، نو تاسو به هیډر یا فوټر ایریا نه بهر وځئ. اوس که په هیډر یا فوټر ایریا کې چینجز کولی نو هیډر ایریا د پاسه ډایرکټ کلیک کړئ. څه چینجز کولی مونږ پکې ټیکسټ راټو نو کنټرول بریکټ تاسو شارټ کټ ویلې دی د کنټرول بی سره بولډ کولو، او یا پکې نور څه چینجز رنګ وغیرہ یا افیکټ په اپلای کوو یا پکې څه فریم جوړو، د کې مونږه څه ډرایینګ هم جوړولی شو چې څه چینجز هم کوو دا چینجز پکې اوس سیو کیږي. چې ټول چینجز مو کړل دی لپس په اسکیپ بټن ورکو یا وخت ډبل کلیک کو په پیج باندې. دا په هیډر کې چینجز شول، دا په فوټر کې چینجز کول غواړو نو چینجز دلته هم کولی شو. انسرټ ته ولاړ شو، بیا به فوټر ته لاړ شو او بیا به ورکو ایډیټ فوټر. ایډیټ فوټر کې زه غواړم چې تا بیک ګراوند کلر ورکم، دا پټای ورکم او کلیک کوم څه چینجز کول غواړم هغه به وکړو. څه چینجز مو کړل بیا اسکیپ بټن ورکو، دا په هیډر کې چینجز شول په فوټر کې. او کله هیډر فوټر مونږه مکمل ختمول غواړو نو دا سم کولی شو چې ډبل کلیک کو او یو شی ته روان کو یا سلیکټ آل سره روان کو. او بل طریقه دا چې لاړ بشو هیډر ته ریموو هیډر ورکو، هیډر ختم شو یا فوټر ختمول غواړو بیا ورکو ریموو فوټر، او ریموو فوټر سره به فوټر هم ختم شي. دینه پس بیا بل کمانډ دی پیج نمبر. کوم ته په فایل کې پیج نمبر پکاري، تاسو کتل چې په فوټر کې الریډي د پیج نمبر سایت ته، لیکن که تاسو پیج نمبر دلته ډایرکټ چول غواړئ نو دا سہولت شته دی. دې کې بیا تاسو نه کوي چې دا پیج نمبر بچرتئ ټاپ اف پیج د صفحې په ټاپ کې وي. نو په ټاپ کې مونږ کوم سټایل غواړو، مونږ غواړو دغه سټایل. په دې به کلیک کو بیا به اسکیپ ورکو نو د 1 اف 3 خیر مطلب ټوټل 3 صفحې دي. مونږ په لومړۍ صفحه کې یو دا سټایل دی او کداغه سیمونګه باټم اف پیج د صفحې په ویخ کې پیج نمبر اچول غواړو نو دې کې به یو سټایل خو کلیک وکړو، هغه سټایل مطابق به خپل پیج نمبر راشي. بیا دې ورپسې کوم غواړو چې په مارجنو کې د پیج نمبر راشي نو لاړ بشو انسرټ ته، بیا بلاړ شو پیج نمبر کې پیج مارجن ته. نو دې کې مختلف پیټرن دي، سلور پیټرن دي کې مونږ ورټیکل لیفت خو بیا به اسکیپ ورکو نو تاسو ګورئ ورټیکل لیفت ته پیج نمبر رالو. اوس کله د پیج نمبر په فارمیټ کې څه چینجز کول غواړو لاړ بشو پیج نمبر ته، بیا ورکو فارمیټ پیج نمبر. فارمیټ نه مراد دا چې دا اوس 1 2 3 دی نو کوم غواړو الف بار راولو یا ای بی سی راولو یا رومن راولو اوکے ورکو. او بل تاسو کوي چې پیج نمبرینګ به څنګه continues from previous section. اوس دې کې لمون سیکشن خو نه جوړ کړی، مونږ یو سیکشن کې روان یو خو دې کې به نمبر د سر نه سٹارټ کړئ. او کوم ورکو چې سٹارټ ایج مور کو چې موږ ته ډومبۍ صفحه د دریم نمبر نه پکاره ده نو ډومبۍ صفحه نمبر به دریم شي او مخکې به سلورم پیزم د دوه صفحې اوپرې دي. او کوم غواړو چې نارمل 1 2 3 نه سٹارټ شي 1 2 3 نه نو دا به سلیکټ کو بیا به اوکے ورکو. دا اوس ګورئ ډومبۍ صفحه موږ سره رااله 1 دا سی ورپسې بل 2 او په دې ترتیب به ټولې صفحې نمبر وي. بیا د نیکسټ کرنٹ پوزیشن که تاسو خیال کړئ نو دا پیج نمبر او کم پیټرنز دي دا کمپنۍ نه تیار دی سیټ کړی دي چې یا به لیفت ته یا به رائټ ته. نو کوم غواړو چې د خپل مرزي مطابق مونږه څه سیټینګ وکړو نو د لپاره بلاړ شو هیډر یا فوټر چاته پیج نمبر اچول غواړو پاره کې ډبل کلیک کو. اوس زه غواړم چې یو پیج نمبر زه اچوم خو په شیپ کې اچوم، د لپاره یو شیپ ما راوغښتو او په شیپ کې کلیک کول غواړو بیا په دې رائټ بټن کلیک کو بیا بلاړ شو اډ ټیکسټ ته. اوس په دې کې د خپل مرزي پیج نمبر اچو انسرټ ته بلاړ شو بیا بلاړ شو پیج نمبر ته او بیا به کرنٹ پوزیشن کلیک کو. دې کې زمون کم پیټرن خوخي پاره به کلیک کو او د ته زه څه کلر ورکول غواړم چې لږ واضح شي. دینه پس په خطه ډبل کلیک کو. اوس تاسو ګورئ چې د صفحې په ټاپ باندې د پیج نمبر رالو او په ټولو پیجونو کې همدغه ورسره ډرایینګ هم دی نو دا د خپل مرزي پیج نمبر شو. خدا خبریا ساتي که زه پیج نمبر ډیلیټ کول غواړم زه ورکوم ریموو پیج نمبر چې کوم پیج نمبر هغه خپل پیټرن والا وي هغه روان شي لیکن دا پیج نمبر روان شو. د دې روانولو بیا دا طریقه ده په دې ډبل کلیک کړئ
او مینول به ډیلیټ کړئ او بیا ښکته ډبل کلیک کړئ یا اسکیپ ورکړئ نو دا مینول تاسو روانولی شي. دې سره زمونږ دا لیکچر ختمیږي او یو ځل تاسو نه بیا ریکویسټ کوو که تاسو زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو شیر هم کوي د نورو ملګرو استفادې لپاره او که دا مو خوښه شوي نو لایک یې کوئ او څه پوښتنې وي یا څه قسمه مشورې وي تاسو په کمنټس کې یا په واتساپ آفلاین میسج کې لیکلی شئ او خپل خیال ساتئ. د الله په امان.